ملا هیبت الله تر هر چا د نجونو د تاثیر ډیر فالوي دي. دا چې څنګه جزئیات یې راسره ویډیو کې وګوري او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. صلاح الدین ایوبي وایي ملا هیبت الله تر هر چا د نجونو د تاثیر ډیر فالوي دي. د طالبانو یو مشهور ازبک توکمه قومندان صلاح الدین ایوبي ادعا کوي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر هر چا ډیر د نجونو د تحصیل فالوي دي. هغه په یو تلویزیوني مرکه کې وویل چې هیبت الله سره په پاکستان کې څو میاشتې ګاونډی و او دیني زده کړې ورڅخه کړي دي. د ده په وینا څه موده مخکې یې هم له خپل مشر سره لیدل شوي دي او هغه د نجونو د زده کړو او په لازم برخو کې د کار پلوي دي. له دې سره دغه طالب قومندان ادعا کوي چې د نجونو د زده کړو د ځنډ اصلي دلیل د دغو زده کړو د سرته رسیدو لپاره د مناسب چاپیریال نه موجودیت دی او هیله مند دی چې زر د ستونزه حل او نجونې له زده کړو برخمنې شي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم په یو تلویزیوني مرکه کې ادعا وکړه چې دوی د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار مخالف نه دي او د شرایطو له برابرولو سره اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د واکمنۍ 2 کاله پوره شوي، خو د منتقدانو په باور یې دوی لا د هغو شرایطو په برابرولو چې د دوی په نظر د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار لپاره مناسب دي نه دي توانېدلي. د طالبانو منتقدان وایي چې دوی د خپل لومړي رژیم پر مهال هم په همداسې پلمو 15 کاله افغان نجونې او ښځې په کورونو کې زنداني کړې وي او اوس هم په همدې ډول خلک او نړۍ تېر باسي. طالبان بیا داسې قضاوتونه بې اساسه بولي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړوند مو سره خپل نظریات کمنټ شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې